بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عزت مندو د غزوه بدر سلسله جاری ده. عزت مندو څنګه چې نبی علیه الصلاة والسلام د الله جل جلاله نه غوښتله، نو دغه شانتي ابو جهل چې کوم دی هغه هم دوا شروع کړله. نو الله جل جلاله ورته رد وکړ: وان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم. کو تاسو دوا غواړئ نو تاسو دوا قبول شلله. ځکه ابو جهل داسې دوا غوښتل و: ای الله چې مونږ کې تا ته کوم زیات غوره دی نو هغه له کامیاب کې، او کوم چې درته ناخوښه دی او صله رحمي قطع کړې ده نو هغه له هلاک کې. نو الله جل جلاله ستاسو دوا بالکل قبول شوې ده، او که تاسو د خپل دوا نه باز راځئ نو ستاسو له به دې کې خیري. وان تعودوا نعود، او که بیا تاسو واپس کیږئ نو موږ به هم بیا واپس کیږو. زما عزتمندو عتبه ابن ربیعه هغه ته خو ابو جهل چې کله خبرې وکړلې نو هغه منته د خبرې ډېرې سختې لګېدلې وي. نو هغه اوس خپل بهادري خیله نو میدان ته اول عتبه ودنګل، او بیا د هغه ورور ودنګل شیبه، او بیا د عتبه زوی چې کوم دی الولید ابن عتبه د درې واړو میدان ته ودنګل، او بیا یې اعلان وکړ چې موږ سره څوک دی د دغې لپاره چې موږ سره جنګ وکړي. عزتمندو میدان ته یو درې انصاریانو ودنګل، نو دوی आवाज ورته وکړه چې تاسو څوک یې؟ موږ فلان کې وینا موږ خپل د ترونو زامن غواړو، موږ قریشیان غواړو، تاسو چې کوم دي تاسو واپس شئ. نو نبی علیه الصلاة والسلام امر وکړ، نو علی رضی الله تعالی عنه دنګل، حمزه رضی الله تعالی عنه دنګل، او یو بل صحابي ودنګل. نو زما عزتمندو دوی چې کله میدان ته شلل نو حمزه رضی الله تعالی عنه اولنې گزار په عتبه منته وکړ، نو مردار یې کړ. دغه شانتي دویم گزار چې کوم دی علی رضی الله تعالی عنه په شیبه منته وکړ، نو هغه مردار کړ. او الولید او الحارث چې کوم دی هغوی په یو بل منتي گزارونه وکړل، نو دواړه مزغمات شلل. نو بیا حمزه او علی رضی الله تعالی عنه په الولید پسې راغی او هغه هم مردار ک، او خپل مرګری چې کوم دی الحارث دا واغست، او د پتون چې کوم دی مات شوی پتونی غوښ شوی په توري سری توره په دې پتون منتي لګېدلې وه، او دین وروسته بیا دغه الحارث چې کوم دی شهید شو. زما عزتمندو دې ځکه نبی علیه الصلاة والسلام صحابو ته بیا د جهاد رغبت ورک او د جهاد فضیلت ورته وي. نو نبی علیه الصلاة والسلام دا وی: قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض. وی تاسو هغه جنت ته پاسئ چې د هغې ارتواله چې کوم دی عرضها السماوات والارض، لکه څومره چې د ځمکې او اسمانونه دي. نو عمیر ابن الحمام رضی الله تعالی عنه په لاس کې کجوري وي، او دوی چې یا رسول الله جنت عرضها السماوات والارض، وی داسې جنت ته چې دمه د هغې دغه دمه دی ارتواله دمه دی چې د ځمکې او د اسمانونو هم ته. وی زه کو دا خپل کجوري خورمه او دا پوره کومه، نو دا خو به ډېر زیات اوږد ژوند دی. نو هغه کجوري وغورځولې او لاړ قتال وکړ تر دې پورې چې هغه شهید شي، عمیر ابن الحمام رضی الله تعالی عنه. زما عزتمندو دې ځکه د الله جل جلاله دشمن امیه ابن خلف دی خو مکې نه راته ومنه، څنګه چې تاسو شاته قصې کې اورېدلي او دی یریده، ډېر زیات یریده. او کله چې عتبه هغه چې کله دغه ابو جهل سره خبره شروع کړم، دې کې د امیه خوشحالېده چې آیا کیدی شي چې ابو جهل د خبرې نه واپس شي، او د مرګ اپله یې کتلل، شاته یې کتلل، مخکې ته یې کتلل، نو لکه دا مرګ چې په هرې غاړ نه په ده منتې رواني. نو زما عزتمندو دې ځکه د عبدالرحمن ابن عوف وکته، او د عبدالرحمن ابن عوف او د ده په منځ کې اتفاق شو چې ته به زما په مدینې کې حمایت کوې او زه به ستا په مکې کې حمایت کوم. نو کله چې ده وکتل نو ده ورته ووایي عبدالرحمن ابن عوف څخه لاس کې یو دوه زغرې وي اغستې وي د مال غنیمت نه، نو هغه دا وغورځولې، او دا امیه او د ده زوی چې کوم دی علي دا یې ونیسل، او خلکو ته اعلان وکړه چې دا زما په حراست کې دي، دوی ته بس نه وایه. لیکن دې ځکه بلال رضی الله تعالی عنه چې کله دا وکتلل، دا حالات وکتلل،
او دی امیه ابن خلف به بلال رضی الله تعالی عنه ته په خپل لاس منتې سزا رسوله. نو دوی چې عدو الله امیه وی دی الله جل جلاله دشمن امیه وی دی به معنی وی لا نجوت ان نجا وی زه خو به هغې پورې نیم کامیاب او خلاص چې دی مانه خلاص شي وی زه خو به نیم خلاص کو دی مانه خلاص شي. نو دی عبدالرحمن ابن عوف په ده منتې ځان یې وغورځو او ده ته وی دا پرېږده دی ما په حراست کې اغستی دی. هغه ورته وی چې نه. نو د عبدالرحمن ابن عوف وی د لاندې نه توره ومنډله وی زما پنډه یې ورسره هم لږه خوږه کړله او تورې ده ته لاندې نه ومنډله او وی ده نه یو چغه ووتلله وی داسې چغه چېرته په زندګۍ کې ما نه ده اورېدلې. نو د ده دا زوی هم ووجه او دی هم قتل که. نو ما ورته الله دې تباه او برباد که هغه زغرې رانه هم خلاصې شلې او تا هم رانه ځان بچ نه که. عزتمندو د نبی علیه الصلاة والسلام تر العباس رضی الله تعالی عنه دی هم د کفارو سره و او دی په دغې قیدیانو کې راغی. نو یو انصاري نیسلی و داسې لنډ غوندې قامت دغه یې وه لږ دغه لنډو مندرې غوندې و. نو هغه نبی علیه الصلاة والسلام ته العباس رضی الله تعالی عنه وی چې یا رسول الله وی ده زه نه یم نیسلی. نو هغه قسم کی چې ما دی نیسل دی. نو هغه نبی علیه الصلاة والسلام هغه ته وی ته غلی شه. العباس ته وی ته چا نیسلی وی زه داسې یو کس نیسلی یم چې ډېر زیات ښایسته کس و او داسې په اس منتې سور چې هغه اسې هم ډېر زیات ښایسته و. هغه زه اوس په دې ستاسو د ټولګي کې هغه زه نه ګورم او ما ته نه ښکاري. نو چې پته نشته هغه څوک دی نبی علیه الصلاة والسلام وی هغه فرشته و هغه د الله جل جلاله فرشته وه او هغوی چې کوم دی په جهاد کې او جنگ کې صحابه سره شریکو. عزتمندو الله جل جلاله د عمل کولو توفیق راکړي او موږ له دې الله جل جلاله پوهه نصیب کړي. امید مې دا دی چې تاسو موږ سره باقي سلسلې چې کوم دي تر اخري پورې واورئ. الله جل جلاله د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.